ډیر ځوانان مرګري داسې دي هغې له الله سلګه غوندې د دنیا مزه ورکړې ده، مال او دولت یې وله ورکړی دی، خو هغه د دې مال او د دولت په نشه کې دومره ډوب دی، هغه د دې مال او دولت او د ځوانۍ په نشه کې دومره مخکې لاړو، هغې پکې دین پیمال کو، هغې پکې قرآن پیمال کو، هغې پکې د اسلام پسې ملنډې وکړې، هغې پسې د قرآن پسې ملنډې وکړې، هغې د تبلیغي جماعت پورې خنداګانې وکړې، هغه د تبلیغ پورې خاندي، هغه د تبلیغ د بسترې پورې خاندي، هغه خلکو پورې خنداګانې کوي. څوک چې زما استاد لپاره کوڅه په کوڅه ګرځي، څوک چې زما استاد لپاره جماعت په جماعت ګرځي، څوک چې زما استاد لپاره محله په محله باندې ګرځي. موږ د مال او د دولت په نشه کې دومره ډوب یو چې د دې خلکو پسې ملنډې کوو چې زما استاد خیرخوا دی، ما او تا پسې راغی، ما او تا ته دین وي، پیسې رانه نه غواړي، د دنیا بل څه رانه نه غواړي، صرف دا رانه غواړي چې ځوانه خپل زندگی د پیغمبر د زندگی په شان جوړه کا، د صحابو د زندگی په شان جوړه کا، په سم لار باندې روان شه. خلک می د تبلیغی جماعت دشمنان دي، په هغې باندې لګیا دي، تهمتونو او بدنامې لګوي. تاسو ته وایم ځوانانو، زما دا خبره د خیرخواهي په نیت واورئ. شاید ته د مال او د دولت په نشه کې ډوبي، شاید ته د خپلې ځوانۍ په نشه کې ډوبي، شاید ته د یو بهر ملک په مزه کې ډوب پروت یې، خو دا کم کار چې ته دا کې دا غلط کې ناروا کې، سبا به الله لذي، سبا به قبر لذي. دا سترګې د الله سره څنګه لګي؟ الله زه د هغه چا مخالف وم چې هغې زما خیرخواهي طلب کوله، الله هغې زما د قبر سوچ کوو، الله هغې زما د آخرت سوچ کوو، الله هغې زما د میزان پولیسرا سوچ کوو، الله هغې زما پسې راغل، ما ته وی چې دا کار دی غلط دی، دا دی سم دی، الله ما ورپسې ملنډې وکړې، الله ما ورپسې خنداګانې وکړې، الله ما د هغې نه مسخرې جوړې کړې. دغه 2 ورځې زندګي ده، په دې باندې دومره ناز مه کوه، دا 2 ورځې مال دی، په دې دومره ناز مه کوه، دا 2 ورځې ځواني ده، په دې دومره ناز مه کوه. دا هر څه د دنیا فانی دي، دا هر څه د دنیا ختمېدونکي دي، سبا عقبا ته روانې، سبا الله ته روانې، سبا دا سترګې د امام الانبیا سره څنګه لګې، سبا دا سترګې د صحابو سره څنګه لګې. د دې دولت ته نشي، هغه دولت تی خپل لی مزې پې کوه، هغه دولت تی خپل لی ځان له پې ښه زندګي برابره که، خو د دولت په نشه کې د دین مخالفت مه کوه، د دولت په نشه کې د قرآن مخالفت مه کوه، د دولت په نشه کې د الله پسې خندا مه کوه، د الله د رسول پسې خندا مه کوه. ورنه چا چې خندا کړې ده، ورنه چا چې ملنډې کړې دي، ورنه چا چې دا بزرګان چړلي دي، ورنه چا چې دا عزتمن خلک چړلي دي، والله انجام د هغې وګورئ، د هغې انجام وګورئ، د هغې حالات وګورئ. هغه الله نس نابود کړي، هغه الله تباه و برباد کړي، ځان د تباهۍ